د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند د رحمان مینې د ای برخې سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د سرپرست حکومت چارواکو د دې سړک د پیل په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سړک له کارتینو څخه پیل او تر ستانکزي بلاکونو پورې به ورغول شي چې 3300 متره اوږدوالی او 40 متره پراخوالی لري. د چارواکو په خبره چې په دغه سړک به نږدې 162 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او د 13 میاشتو په موده کې به یې چارې پای ته ورسیږي. دغه پروژه چې نن موږ تاسو د افتتاح شاهدان یوسو چې د سړک نو نشرو تر چاره‌ای ستانکزي پورې اول فاز، بیا د چاره‌ای ستانکزي نه بل سړک داسې وصلېږي د کابل لوګر خواته او یو بل سړک داسې وصلېږي د سړک تپې خواته چې دا دریم فاز دی. ان شاء الله د دغه پروژه تطبیق سره به کومې ترافیکي ستونزې چې په مرکز کې یا چمن حضوري شاوخواته مینارجات کې چې ترافیکي ګڼه ګوڼه وه د دغه پروژې په تطبیق سره به ان شاء الله د کابل دغه ترافیکي ستونزه چې په مزدحمو ساحو کې وه هغه به تر ډیره کچه حل شي. یعنی کوم خلک چې د هغې ولایتو جنوب ولایتونو څخه راځي او غواړي چې شرق خواته لاړ شي یا 12 ارزان قیمت منطقې خواته لاړ شي نو هغې ته نه ده په کار چې هغه ټول راشي او په چمن حضوري چاره‌ای کې داخل شي او د دې نه انکار شي. نو د دغه پروژې په تطبیق سره به هغه خلک چې دې خواته شرق خواته ځي نو هغه کولی چې د دغه مسیر نه استفاده وکړي. د دوی په خبره چې د دې سړک په جوړېدو سره به د کابل ښاریانو ډیری ستونزې حل شي او دغه راز تر ډیره بریده به د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی هم وشي. نننۍ پروژه چې نن موږ تاسو د افتتاح شاهدان یو یا د پروژه د کابل ښار لپاره چې کوم ماستر پلان جوړ شوی د هغې ماستر پلان په تطبیق په لړ کې یو مهم رول ادا کوي چې ان شاء الله د یادې پروژې په تطبیق سره به ترافیکي او ترانسپورتي ستونزې تر ډیره کچه حل شي او ځایي خلکو ته به هغه اساسي سهولتونه برابر کړل شي. د سرپرست حکومت ته ریاست الوزرا کفیل چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه په خپلو خبرو کې وویل چې سرپرست حکومت په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې په زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی چې په پای ته رسېدو سره به خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. اسلامي امارت به د اسلامي نظام د قیام او د امنیت ترڅنګ د ملک د ترقۍ لپاره به هم کارونه کوي. لکه نن د دغه پروژې شروع کېدل د ښاروالۍ لخوا نه د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره یو ښکاره مثال، د افغانستان د آبادۍ لپاره یو ښکاره مثال دی. موږ تاسې که په کابل کې ګورو د ښاروالۍ لخوا نه مختلفو پروژې وخت په وخت باندې افتتاح کیږي او پای ته رسیږي. کله د سړک افتتاح وي او کله د یو چوک افتتاح وي، کله یو بل کار په مخه کړی وي. کابل ښاریان د دې سړک د کار له پیل کېدو څخه خوښ دي او وایي چې حکومت دې ورته نورې پروژې هم پیل کړي او هڅه دې وکړي چې د دې پروژو له لارې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. دې سره خلک ډېر مشکلاتو کې دوړې وې، خاورې وبادېدې، لاره کچه وه، خلک به ډېر لرې لرې جویب نه راتاوېده لکه ټانګې لوګر او پکتیا اډه او د دې ژنه به خلک راتلل. اوس دا سړک چې جوړ شي ډېر مشکل دې سره حل کېږي، ډیره ستونزه ور سره حل کیږي او بس دا به خلکو دپاره ډیر سہولت سي، نږدې سړک به سي. انشاءالله کې به جوړ شدن دې سړک انشاءالله د دې سړک د چارو له پای ته رسېدو سره به د خلکو لرې لارې رالنډې شي. خلک له دې سړک سره ډیر په ستونزه کې وو. د کابل حلقوي سړک که جوړ شي له یوې خوا به خلکو ته زیاته اسانتیاوې رامنځته شي او بله خوا به ډیری کسانو ته د کار زمینه برابره شي. حکومت ته د خدای توان ورکړي چې لا ډېرې نورې پروژې پیل کړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. خلک ډېر روزګار دي. د یادونې وړ ده چې کابل ښاروالۍ په دې وروستیو کې ویلي وو چې روان کال کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 بنسټیزې پروژې تر لاس لاندې لري. احسان الله کریمي، CMG، کابل.